الله سبحانه وتعالی په مشرکانو باندې رد کوي. او زم چې دا یو دو آیته سبحان الله دا یو دو آیته ته یاد دي نو په دنیا کې یو مشرک هم تاسو سره مناظره نشي کولای. یو مشرک هم تاسو سره مناظره او بحث نشي کولای. چې دا مختصر آیت ته یاد او ته دې ترجمه او ته دې تفسیر او ته حیران شي چې الله سبحانه وتعالی څنګه رد کړي دا خبره څنګه واضحه کړي. خو چې د انسان عقل بند شي او د انسان سترګې بندې شي او غوږونه یې بند شي بیا نه پوهېږي. صم بکم عمي فهم لا یعقلون. نه پوهېږي الله وایي دا ړانده کاڼه دي چاړهګان دي. قل ته ووایه پیغمبر ته دا حکم کوي أرأيتم ما تدعون من دون الله خبر راکئ ماته په باره د هغه چا کې چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه. تاسو چې کوم بوتان جوړ کړي دي او کوم معبودان هم جوړ کړي دي که هغه ګټې دي که هغه ونې دي او که هغه قبرونه دي که هغه پیغمبران دي او که هغه ملایک دي که هغه هر څوک دي من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وخی ماته څه پیدا کړي دي دوی د ځمکې نه. وښایي زه تاسو چې دوی ته پراته او د دوی بندګي کوئ او دا حاجت روا دي او دا مشکل کشا دي او دا غوث اعظم دی او دا پلانې پیر دی او دا پلانې پیر دی دوی په دې ځمکه کې څه شی پیدا کړي دغه ماته وښایي. دا به ته دې مشرک ته ووایي. لکه الله سبحانه وتعالی قرآن کی زی په زی په دې خبره باندې رد کړی تر دې پورې چې الله ویلي وایي دوی مچ نشي پیدا کولی. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سبحان الله وایي که دې مچ د دوی نه څه شی وتښتو نو هغه مچ هم نشي رانیوی. دا لا پرېږده چې مچ به پیدا کړي. که مچ مثال کې درګاه باندې ورغه الوی ته وتښتوله الوی او دانه نو دوی به راټینګ کړي. دغه مچ نشي راټینګولی نو ته ورته څنګه پروت دی چې دی به تاله بچي درکوي او ستا مسلې حل کوي. ام لهم شرک فی السماوات آیا دوی لره شتي برخه په اسمانونو کې. دا تپوس هم د مشرک نه وکوي پیغمبره وایي دا کم معبودان چې تاسو رابلئ د دوی څه حصه شتي د الله سره. دوی د الله سره څه مرسته کړې ده. د ځمکې اسمانونه چې الله پیدا کول دوی سره څه منډه والې ده. د کوم ځای نه تاسو دوی رابلئ. په ځمکه کې دوی څه شی پیدا کړی نه دی په اسمانونو کې دوی څه برخه نشته. نو بیا به ورته وي دا ووایه پیغمبره ایتوني بکتاب من قبل هذا راوړئ ماته یو کتاب مخکې د دې قرآن نه. که تاسو وایئ چې د عمل شتي پخوانو دینونو کې و نو بیا د دې قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه هغه راوړئ په هغې کې وښایئ چې دا ستاسو دا کار جایز دی. نو دوی ته وایي دا ووایه پیغمبره چې یو کتاب وښایئ د قرآن نه علاوه که په هغې کې دا مسلې تاسو پسې روانې شي ویې ښایئ. او اثارة من علم یا رانقل شوی دلیل ان کنتم صادقین کی تاسو رښتیني. یو دلیل وښایئ د پیغمبرانو نه رانقل شوی دلیلي د نبوت د خبرونه یو خبره پاتې شوي یو دلیل تاسو سره یې وښایئ. که الله په سزي کې دا خبره کړې تاسو وښایئ. دغه شان خبره د نن سبا د مشرک سره به هم ته کوې چې ته چې دا چا ته پروت یې د چا درګاه له ځې ده څه شی پیدا کړی د ده څه برخه د الله سره ده څه مرسته کړې د الله سره. په کوم ځای کې الله ویلي چې ته زما سره یې څه شتي وایه ما ته یې وښایه د قرآن او حدیث او په دې کې به یېرېږي او رپېږي نه. ښه کولاو چیلنج ورکوه وایه که تا ثابت کړو ثابت دې کړو چې د ده برخه شتي د الله سره نو بیا چې ستا څه خوښ هغه زما سره وکړي. ښه دې چې کولاو چیلنج ورکوه دې کې به یېرېږي نه. دا خبره شکي نه ده چې موږ یې کوو دا یقیني خبره ده بلکې دې څه ورته هم ویلی شو چې بیا ستا په لاس کې چاړه او زما مرئ بیا مې حلال کړه. خو که تا ثابت کړو والا مور دې چې بچی لا نه دی راوړی او نه به یې راوړي چې هغه به دا ثابت کړي چې د پلاني د الله سره برخه ده. د هېچ چا د الله سره برخه نشته.
الله یک یوازې دی. قل هو الله احد الله الصمد. خلک هغه ته ضرورت لري. لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا دی او نه دې څوک پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د هغه په شاني څوک نشته. زموږ ایمان او زموږ عقیده ده، په دې خبره کې خو شک نشته که الله یک یوازې دی. هیڅوک هم د الله سره حصهدار نه دی او هیڅوک هم د الله سره برخهدار نه دی. د پلاني وي، تاسو اورېدلي زموږ دا خلک وایي، بس وایي د پلاني د الله سره برخه ده. د څه شي برخه ده د الله سره؟ مخلوق، یو کمزوري مخلوق ته وګوره چې معمولي تکلیف پرې راشي ځان نشي ټینګولی، او دې خېټه کې چې کومه ګندګي پرته ده دغې ترې سوچو کې د ده به څه حصه وي د الله سره، او د ده به څه برخه وي د الله سره. نو سبحان الله څومره ناشنا آیت دی او څومره عجیبه آیت دی. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، او څوک دی لوی ګمراه د هغه چا نه چې رابلي سوا د الله نه. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هغه څوک چې دعا نشي قبلولی د لره تر ورځ د قیامت پورې. الله وایي د ده نه زیات ګمراه تاسو څوک لیدلی چې دی هغه څوک رابلي چې د قیامته پورې. ګوره الله د قیامته پورې ټیم ورکړی. هغه څوک رابلي چې د قیامته پورې د دعا نشي قبلولی. عجیبه خبره دا ده. وهم عن دعائهم غافلون، او هغوی د دعا د دوی نه ناخبر دي. قبله کړی خو به قبوله کړی خو به هله به جورېدلی وی که نو جورېدلي نه نو قبوله به یې د کوم ځای نه کړي. الله وایي دا خو مړي دي، دا مړي دي، نو دوی به د کوم ځای نه واوري. سبحان الله څنګه الله موږ پوه کوي په دې خبره باندې چې دوی جواب نشي ورکولی. نو بیا الله وایي چې د دعا نه غافله دي نو جواب به څه ورکړي. جواب خو به یې هله ورکړی وي چې دا خبره خو یې اورېدلی وی که نه. یو سړی لاړ پیره بابا ماله بچی راکړي. موږ به هسې داسې ومنو ځه هسې د بحث دپاره د مشرک سره بحث کوو. زه صحیح شو پیر بابا بچي ورکوي ځه. والعیاذ بالله دا صرف موږ هسې لکه هغه خبره کوو چې د سړی به پوه کړو. زه صحیح شو پیر بابا بچي ورکوي، خو د هغې نه مخکې به اوس دا ثابتول غواړي چې د پیر بابا زموږ دا خبرې اوري او که نه اوري. بچی خو به هغه ته حاله درکړي چې کله ستا دا خبره ورته ورسي که نه. نو چې ستا خبره نه در رسېدلې نو بچی به تاله د کوم ځای نه درکوي. نو خبره د اول نه خرابه شوه. بنیاد څه دی؟ بنیاد خراب ده. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی عجیبه خبره کړې ده. والذین تدعون من دونه، او هغه کسان ای مشرکینو چې تاسو یې رابلئ د الله نه علاوه، لا یملکون من قطمیر، الله وایي د هغوی په لاس کې نشتي هغه نری پوستکی چې د کجوري په دې اډوکي باندې لپاسئ. د کجوري د دانې چې په دې کې دننه اډوکی یې که نه، په دې اډوکي لپاسه که تاسو خیال کړی یو سپین نری پوستکی، الله وایي دغه پوستکی هم د دوی په طاقت کې نشته. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الله وی کتاسو دوی ته چغې وهئ نو دوی ستاسو دا بلنې نه اوري. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الله وی که واوري نو جواب نشي درکولی. ښه واضحه خبره ده. د مړي غوږونه کار کوي؟ نه کوي. غوږونه کار کوي؟ سترګې کار کوي؟ نه کوي. خولې کار کوي؟ نه کوي. اوله خبره ده مړی نه اوري. یو ته ولې دا غوږونه برابر که ووایه دې اوري ځه. یو خوله به وله څنګه چلی، او که خوله دې وله برابر کړه نو د لاس پې به وله څنګه سټاټی. خو زه حیران یم د دې خلکو دې عقل ته چې دوی دغه د خاورو دې ډیري ته ولاړ. الله وی خبره نه اوري، او که واوري نو جواب به څنګه درکوي. یو عالم سلفي الحدیث عالم په پاکستان کې تقریر کو، پنجابي عالم، هغه د توحید د موضوع بیانوله او دا خبره ثابتوله چې دا مړي ستاسو د چغې نه اوري. دا خبره ثابتوله چې مړي ستاسو چغې نه اوري. نو په دې اولني سب کې یو کس په دې بیان کې اوده نو هغې ته اواز وکړو تا ته ماته خلکو راپاسو چې راپایسو وایي ما اخرنۍ خبره څه وکړه، اخرنۍ خبره ما څه وکړه.
هغه دې حیران کتو شیخ هغه مخ ته کتو چې نو بیا وایي چې ما نه ده اورېدلی نو څومره د علماو دې سوچ ته وګوره او د موحدینو دې محبت ته وګوره توحید سره د دې نه یو غټه فایده راوایسته وی واورئ خلکو زمونږ د وابیانو ژوندی چې وده شي نو خبره نه اوري دوی هغه چې مړ شي هم خبرې اوري زمونږ هغه ژوندی وده شوی دی او خبره نه اوري ژوندی دی او د دوی هغه خاورو لاندې پروت دي د خاورو ډېرې په پاسه پروت دي او ساتي وته دوی په خپلو لاسونو باندې ویلمبې او کفنو ته واچي او بل ټکی هم نه وایي مړی کته او مړی بره په هغه ټیم چې دا سړی قبر له وباسي نو څه وایي وایي دا مړی راوباسي که نه هغه نوم ولم نه اړي مړی راوباسي نو بیا وایي مړی راوویسئ مړی تیز وي مړی باندې جنازه وي په کوم ځای کې کوئ دا مړی به کله ښخوئ ظالمانو په خوله مړی مړی دی او بیا ورته وروسته ودرېږي نو تاسو خو په خپله وایي چې دا مړی دی نو چې مړی دی نو بیا به څنګه ځي په شکر وباسئ چې الله سبحانه تعالی تاسو له د توحید دا نعمت درکړی او شکر وباسئ چې الله تاسو له داسې عقل درکړی چې تاسو پرې سوچ کوئ یعنې دا مه وایئ دا ګورئ د تعلیم خبره هم نه ده چې موږ تعلیم ډېر کړی دی په دې انګریزانو کې په دې هندوانو کې غټ غټ ډاکټران او انجینران او ساینسدانان دې قبرونو ته ولاړي او دې بوتانو ته ولاړي او حالانکې دومره تعلیم یې کړی چې څوکي هغوی خو دا دې خبرې ته د هغوی عقل نه رسي او ستا عقل ورته رسېدلی دی نو شکر وباسې د الله سبحانه تعالی رحم دی په دې کې ګورې زموږ خپل هېڅ نشته دا محض د الله سبحانه تعالی نعمت دی چې موږ له راکړی دی زه تاسو ته نصیحت کوم که په تاسو باندې قرضې دي او که تاسو سره پیسې کمې دي او مزدورۍ کې لږ کمی راغلی دی نو خیر دی په دې باندې خفه کېږه مه سوچ دې ته کوو چې الله سبحانه تعالی څومره عجیبه نعمت د عقیدې درکړی ویل العظیم زه د په الله قسم خورم په دې خبره چې کله ته دې نعمت ته سوچ وکړو نو تا نه به د خپله غریبي او د خپلې مسرې ټولې به دنې هېرې شي او که تا له الله ډېر شی مال درکړی وی سم مال یې درکړی وی دا عقیده تا سره نه وی او که تا له الله ډېر شی مال درکړی وی دا پیغمبر تا نه منلی او تا له الله سم ډېر مال درکړی وی او ته په درګاهونو د سجدې لګولی او تا له الله سم ډېر مال درکړی وی او د قبرونو نه تاویدي را تاویدي او طوافونه دې کولی نو ستا د دې مال به تا څه کړی ښکلی نعمت زموږ سره هغه د دې عقیدې دا دی د دې خیال کوئ د دې لحاظ ساتئ او د دې قدر کوئ چې دا نعمت تاسو نه خراب نه شي الله سبحانه تعالی موږ په دې توحید باندې او په دې منهج باندې د الله موږ د مرګ پورې قایم او دایم لري